الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 21 او 22 آیتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ژباړه: ای خلکو، عبادت وکړئ د رب خپل، هغه رب چې پیدا کړي یې تاسو او پیدا کړي دي هغه کسان چې وو پخوا له تاسو، لپاره د دې چې تاسو ځان وساتئ له عذابه د الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ژباړه: رب چې ګرځولي دي تاسو ته ځمکه فرش او ګرځولي ده آسمان چت او نازل کړي دي له طرفه د آسمانه اوبه، پس راویستي په دې اوبو سره له هر ډول میوو څخه روزي تاسو ته، نو مه ګرځوئ له الله تعالی سره شریکان، حال دا چې تاسې پوهیږئ چې الله تعالی شریک نه لري.